چنن می دا ویډیو کته شهیدان مبارک تا خبرې کړې وي نو قسم پخته په ماتونه خو لګي دي کنه امید ساتم چې هم دسي خيسته خيسته خبرې باکې دا خیره علیکم ولی ولارو رخي جوړې کلاری دا په صحت پروغي الله دې خوشاله ساته ولی ولارو را ستا ویډیو غانې خو ما یو اندازه ډېری ولیدي پوه شوې خو اوس نه ګورم د څه وجې چې ما سره واړه بچیم کینی دغه مې که نه نو آیا د لیدو نی هغه او خیر دی زه دله سوال کوم منت دله کوم آیا چې دا کمې ویډیوګانې ته کې که نه نو خیر دی ته داسې ماښام کې لږ ګریوان کې سر ښکته که پوه شوې چې آیا دا خو زما د دنیا په ګټه خو دي صحیح ده یو نوم به حاصل کم که نه خلک په مې یادوي دا خلک دا شی خوښوي که نه که د هر څه دپاره خو یار ته دا سوچ وکړه چې زما د آخرت په ګټه هم دي او که نه دي د اصلي ژوند په ګټه پوه شوې چې د اصلي ژوند په ګټه دې وي خو کوه یې بیا که نه او که نه وي که قرآن کې موږ له داسې ویلي نو هغه بیا ستا خوښه ده نو خپل عمل دی دی خو د یو ورور په حیثیت د یو مشر په حیثیت خیر دی پوه شوې نو سوچ پې وکړه سوچ ښه شی دی ځکه آخرت کې موږ له غټ مزل لا په غاړه دی او دغه دی او زموږ یو مسلمان رورې زما افغانۍ رورې پوه شوې نو په هر چا دردېږو موږ خیر دی بیا هم پې سوچ وکړه بیا هم وکړه سوال دله کومه پوه شوې ځان له د آخرت ګټه جوړه کړه دنیا روانه ده ګورې په والله بالله دنیا روانه ده پوه شوې لکه نن دې ما یو ویډیو ولیده نه پوه شوې هغه زلزلې باره کې شهیدانو باره کې یې کړي څونه ښایسته خبرې دې کړي قسم دې په اړه مې خوږې ولګېدې ټول یې همداسې کوه پوه شوې د زر نفرو دې خدای پېښ وکړي چې زر نفرې دا ټتې او پټتې اوري او د چا خبره د آخرت خبرې نه اوري هغه د زرو نه هغه لس کسان بهتره دي دله هغه ته وایي په والله بالله بهتره دي ګورې د آخرت دپاره دي دا ارضي ژوند دی هغه ګورې پوره دنیي ژوند دی پوه شوې نو خیر دی سوال دله کوم منت دله کومه اورې صفا سوتره د ژوند خیل وکړه هلته ګورې د هغې زغم وکړه پوه شو خو د سوال په نیت مې دله دا ویډیو کړه چې ښایسته ځواني دې ده ښایسته کواره دې ده چې نن مې دا ویډیو وکته شهیدانو باره کې تا خبرې کړې وي نو قسم په خدای په ماتونه خو ولګېدې که نه امید ساتم چې همداسې ښایسته ښایسته خبرې به کېده خیره او ښایسته ښایسته اخلاق په نور استعمالي انشاءالله او الله دې روغ لره